نجیب الله شینواری سپیکس نه پاکستان او سریلانکا ترمنځ لومړی ټیسټ 15مې ورځ ته ور داخل شو. ډیر انټرېسټینګ سچویشن. سریلانکا 342 ټارګټ ورکړ په ټیسټ کرکټ کې. دا ډیر زیات ټارګټي او خاص په 4 او 15 ورځ چې وکټه او سریلانکا کې غز ټن خوري. هغه د یاسر شاه بال مو وکړه سم هغه د شینوان بال اف د سنچري ته نږدې و. نو پاکستان د پاره بیټینګ ټف و مګر تھینکس ټو عبدالله شفیع. ګوره ما تاسو ته مخکې ویلیو بعضې پلیران ډېر پخوا راسې تاسې زما د محمد رضوان ویډیوګانې وګورئ چېرته مې ویلي چې دا باید په T20 کې اوپننګ ته روباسي. بابر اعظم نوی راغلی ما ورته دا ټاپ کوالټي ویرات کوهلي نمبر 2 دی خو اوس هغه دی د ویرات کوهلي نه مخکې لاړه. د پلیر پته لګېږي د اوسه پورې 6 ټیسټ میچونه کړي دي. دونه خلک یې نه پیژني مګر ما چې سټارټ کې وکړو ته د ټیکنیکل بیټینګ او په ټیسټ کرکټ کې په 4م اننګز کې ټول نه زیاتې سینچریانې یونس خان والی دي 15 بیا ورپسې 4 ګریم سمیت والی دي. نو تاسو ته معلومات شي 4م او 15م ورځ باندې بیټینګ کول څومره سخت کار دی او د شپږم ټیسټ میچ ته 2 سینچریانې والی دي یو ځل په 96 آوټ شو. نو پلیر دی چې اوس خو مهمه دا ده چې میچ ویننګ پلیر شي خپل ټیم ته لوبه ګټل. اوس که بابر اعظم ولیړ وای د په ځای خو موږ به ویلی چې پاکستان چې دی فور شور دا میچ سبا ګټي ځکه بابر اعظم چې دی چې ډېر په دغه آوټ نه کې که نه یا امام الحق په ټګۍ آوټ کې دغسې یا ډېر کوالټي بال ورته ور نه کې بابر اعظم آوټ کول ګپ نه دی مګر دی نوی پلیر دی باید ښه په کلار کام لوبو کې ورسره. محمد رضوان زموږ فیورټ هغه ډیر مهم دی. تیار دغه نه راغلی دی د انګلینډ کې هم د په 4م اننګز کې په 3 بالونو 2 رنځې وکړې. په اول اننګز کې سینچري والی وه. نو ښه فرش لکه ښه ایکسپیرینس پلیر دی. نو دی باید ښه په کام لوبو وکړي مګر پچ کې به ټرن کېږي سپینران او سپیشلی دا پربات جایسوریا چې لیفټ آرم سپینر دی. لیفټ آرم سپینر چې دا خطرناکي ځکه هلته ټول رف پیچز دي. موږ ځکه وی چې دغه باندې محمد نواز باندې باید زیات بالینګ وشي چې څونه ور باندې ګوره زیات بالینګ وکړه 15 وکټې واخیستې. پاکستان سکواډ سلیکشن کې لږ غلطي وه. هغه سلمان ضرورت نه و چې سی راوستی هغه ساجد شاه سی آف سپینر باید راوستی وی. نسیم شاه ضرورت نه و د په ځای بل ریګولر بیټسمین مګر څه بچی دی باندې به هغه د چودري شجاعت خبره چې مټی پاو کیسه به ختمه شي که پاکستان دا لوبه وګټي او زما په نظر باید وګټي 120 رنز. اول باید داسې سټپ بای سټپ ورشي دا 10 رنزي ووهي دې نه وروسته پسې 50 نه راښکته کي ځکه دا وکټ ګپ نه ده. په دې باندې ګوره 50-75 رنزې په آخري ورځ باندې دا نور هم خرابېږي. نو زما په نظر پاکستان یې باید وګټي. زموږ زړه غواړي ځکه پاکستان زموږ فیورټ ټیم دی مګر لیټس سی مقابله به کوي. عبدالله شفیق محمد رضوان دا دوه ډیر مهم دي کې باید یو کس میچ ویننګ سکور وکړي. پاکستان لیټس گو.